السلام علیکم ګرانو پښتون ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته یو داسې شی درښیم چې هغه د هغو خلکو لپاره ډېر ضروري ده کوم خلک چې ټیک ټاک استعمالوي او کوم خلک چې په یوټیوب کې ویډیو جوړوي. په یوټیوب کې ویډیو جوړوي د هغو لپاره دا ویډیو ډېر ضروري ده. په دغه ویډیو کې ما تاسو ته یو ګروپ درښولی دی چې هغه ګروپ تاسو استعمالولو باندې په ټیک ټاک کې په یوټیوب کې ښایسته ویډیو جوړولی شئ او د خپلو ویډیو رنګ کوم ده هغه تیزولی شئ. یعنی هغه ګروپ د کوم چې اوس ما په خپل سکرین لګولی ده، تاسو وینئ ما د موبایل د رڼا چې هغه تیزه شوې ده. هغه په دغه باندې ما نن په خپل موبایل باندې یو ګروپ لګولی او هغه ګروپ به تاسو دروښیم چې هغه ګروپ تاسو څرنګه اخیستلی شئ او څرنګه تاسو استعمالولی شئ. ډېره ډېره مننه. تاسو ګورئ ټکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. ګرانو ملګرو، دا ما له درازه یو شی راغوښتی و او هغه نن راورسېدو. دا یو ګروپ ده چې دا ګروپ موږ په موبایل بندوو او د هغه بعد موږ خپلې ویډیوې ښایسته جوړولی شو. که هغه ویډیو د ټیک ټاک وي، یعنې ټیک ټاک خلک ویډیو جوړوي، د هغه لپاره هم دا ګروپ استعمالیږي. او د یوټیوب لپاره څوک یوټیوب چینل لري هغه دا ډېره فایده جن اخیستلی شي له دغه ګروپه. چې دا ګروپ ما له یوټیوبه راغوښتی و له درازه. چې دا تاسو وینئ دغه اډرس لیکلی ده، صحیح ده. دغه روپۍ لیکلي دي 215 روپۍ دي. په تقریبا په 240 باندې ګروپ و او 15 پیسې کوم وي هغه ډیلیوري وې له کوم ځای څخه ما راغوښتی و. صحیح ده. دا ما درازه راغوښتی و. تاسو ته به ښکاره کړم، زه بیا خلاص کړم چې په دغه کې څه شی ده. نو تاسو ویډیو وګورئ. ګرانو ملګرو، زه به دا اوس خلاص کړم، تاسو تر مخ تاسو ګورئ. ما خلاص کړو او اوس به در ښکاره کړم چې په دغه کې د څه شی، صحیح ده. نور په دغه کې یو شی هم نشته، یو کاغذ به نه، کاغذ هم نشته. په دغه کې یو کاغذ هم راځي خو هغه نشته په دغه کې، صحیح ده. دا تاسو وینئ ډاونلوډ دراز اپ ناو، صحیح ده. دا دراز تاسو هم راغوښتلی شئ. هغه خلک څوک چې په پاکستان کې دي، نو پاکستان خلک دغه اخیستلی شي په دراز کې آنلاین. خو دا خلک چې په افغانستان کې دي هغه به په مشکله باندې هغه په بازار کې اخیستلی شي، چیرې چې بازارونه دي. او نور د انډیا خلک یې له امازون چې اخیستلی شي، علي بابا اکسپرس چې اخیستلی شي. دا په هر اپلیکیشن په هر ویب سایټ کې شته دغه ګروپ ته، صحیح نه. دا تاسو وینئ ګروپ ته دا په موبایل باندې بندېږي. نو زه به دروښیم چې په موبایل څرنګه بندېږي هغه به مرشه دروښیم او څرنګه موږ ویډیو پرې جوړولی شو هغه به تاسو ته ټول دروښیم، صحیح نه. دا تاسو وینئ، تاسو تر مخ به یې زه خلاص کړم ګروپ به. دا ډبې کې بس نور یو شی هم نشته، تاسو وینئ خالي ډبی ده. د هغه بعد راځي دلته ګروپ. زبردست نه د دې تیز ګروپ ده. ما په خپله د ویډیو لپاره راغوښتی ده، د یوټیوب د ویډیو لپاره. نو تاسو یې کتلی شئ چې مثال دغه څرنګه ګروپ ته زه به تاسو ته ښکاره کړم چې رڼا یې څومره ده. اول به دلته وګورئ چې بیټرۍ کومې بیټرۍ خوري. دلته دا وړې بیټرۍ خوري او وړې بیټرۍ خوري. ما دلته بیټرۍ راوړې وې، زه هغه بیټرۍ اوس واچوم بیا تاسو ته درښکاروم. بیټرۍ دا وګورئ، دا بیټرۍ خوري، صحیح ده. دا وړې بیټرۍ چې کومې دي هغه بیټرۍ خوري. نو دا به زه دلته خلاص کړم او دلته بیا ور واچوم چې رڼا یې څرنګه ده. نو انشاءالله دغه بعد چې ما ویډیو وګورئ تاسو لیک فرق هم پکې راغلی وي. ول دا ګروپ به زه انشاءالله اوس په راتلونکي ویډیو کې استعمالوم. نو بیا به تاسو وګورئ چې مثال د ما په ویډیو کې څومره فرق راغلی له دغه یو ګروپه، چې صحیح ده. دا به موږ ځینې واړه ول دا موږ په موبایل باندې بندوو. بیا د موږ د موبایل کیمره چې کومه ده هغه دغه جوبۍ رانیسي. نو موږ دغه ځینې اړوو، صحیح ده. دا تاسو وینئ ما ځینې واړوو او د هغه بعد دا تاسو ګروپ وینئ، صحیح ده. دغه بټم را، صحیح ده. دغه اول دغه دومره رڼا ده او چې موږ یې 2 وارې کلیک کړو بیا تر دغه زیاتېږي، صحیح ده. بیا تر هغه نور هم زیاتېږي او د هغه بعد بندېږي. 3 سټیجه دي، صحیح ده. دا تاسو ګورئ دا رقم باندې به موږ ته تقریبا سم ښکاره شي. اول دومره ده، دوم دومره تر هغه لږ تېز شي، درېیم بیا تر هغه هم پسې تېز شي او څلورم چې ده بند به، صحیح ده. نو دا هغه د ګروپ داسې مثال موږ یې په خپلو ویډیو کې استعمالولی شو. په موبایل باندې داسې بندېږي. اوس خو ما چې بل موبایل نشته کنې ما تاسو په موبایل باندې بندېدا درښولی وای چې په موبایل باندې بندېږي څرنګه. مثال دا موبایل دی په دغه باندې داسې بندېږي او د هغه بعد موږ خپلې ویډیو چې کوم دي هغه په اسانۍ سره جوړولی شو او زموږ د موبایل رڼا چې کومه ده هغه به تیزه شي او زموږ ګروپ چې کوم ویډیو ښایسته کوي هغه ګروپ دا دی. نو دا که څوک اخلي
په دراز کې په اساني سره تاسو سرچ کړئ سیلفي رینګ لایټ په نامه باندې دا په ډبې باندې لیکلی ده، تاسو کتلی سئ سیلفي رینګ لایټ دا به تاسو سرچ کړئ او دا ګروپ چې کوم ده که چا اخیستل نو هغه یې په اساني سره اخیستلی سئ. په 2-3 ورځې کې کور ته رسیږي، د کور اډرس هر شی سم ورکوئ نو بیا تاسو ته کور ته در رسیږي. نو دغه اوس مثال تاسو ته کیمره کې هم درښیم چې دغه رڼا څومره ده. صحیح ده. نو دغه تاسو کتلی سئ اوس د ما ګروپ چې کوم ده هغه مړ ده، دا اوس مې ولګوو، دا اول سټپ ده، د هغه بعد دغه ده دوم سټپ او د هغه بعد دا د دریم سټپ. نو په دغه رقم باندې ګرانو ملګرو تاسو خپلې ویډیو چې کومې دي هغه ښایسته کولی سئ او د یوټیوب او ټیک ټاک لپاره موږ دا ګروپ چې کوم دا موږ استعمالولی سو. نو ګرانو ملګرو کوم ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ. ډېر ډېر مننه. دا لا